وروستۍ مورچل ولسمه برخه
مې درنو او قدرمنو اورېدونکو، د طاهر د واده نه وروسته سبا ته تیمور ملک ډیلي ته ورورسېد. خلکو د هغه سرښندنې داستانونه اورېدلي وو او چې کله د ښار دروازې ته ورغی نو د ښار امیرانو نه پرته ډېر خلک د ده هرکلي ته درېدلي وو. کله چې هغه د شاهي میلمستون پر لور روان شو، خلکو یوه لویه ډله د هغه ته شا روان وو. طاهر له سلطان التمش سره د خپلو تیرو لیدو کتو بشپړه کیسه ورته وکړه او وویل زه افسوس کوم چې ته یو ورځ وروسته راورسېدې، که نه نو د واده په میلمستیا کې به شریک شوې. د چا د واده په میلمستیا کې؟ زما واده وشو. چیرته؟ څه وړ واده وشو؟ پرون ستا به په یاد وي چې د بل په لارې مې در سره ملاقات وشو. یوه نجلۍ زما سره ملګرې وه او تا چې د هغې خبرې واورېدلې ما ته د یو نصحت وکړ، ما ستا په نصحت عمل وکړ، نو هغه له بلخه دلته رسېدل. ته ډېر نیکمرغه یې. زما ګمان و چې له تا سره به عبدالملک هم راشي او دواړه به زما په واده کې ګډون وکړي. عبدالملک بغداد ته روان شوی. څه وخت؟ ستا د لیک له رارسېدو وروسته سلطان شورا راوغوښتله او زموږ د ټولو پرېکړه دا شوه چې ټولو اسلامي هېوادونو ته استازي واستوو او ټول د تاتاریانو مغولو پر خلاف یو واحد سنګر ته راوبولو. د سلطان رایه دا وه چې بغداد ته تا واستوي، خو ما دا رایه ورکړه چې تا ته په ډیلي کې هم اړتیا ده. طاهر وویل خو زما په څېر د عبدالملک په باب هم د خلیفه نظر ښه نه دی، زه ویرېږم چې هغه هلته بندي نه کړي. تیمور ملک ځواب ورکړ نه، هغه د سلطان د استازي په حیث هلته تللی دی، خلیفه به دومره رذالت نه کوي. سلطان جلال الدین نور اسلامي هیوادونو ته هم استازي واستول. یو افسر دننه ورغی، خبر یې ورکړ سلطان تاسو د ملاقات لپاره وربلل یاست. تیمور ملک جګ شو، وویل انشاءالله چې زه بیرته راغلم تا ته به د واده په خاطر یو سوغات درکړم. ماپښین تیمور ملک د سلطان له لیدو وروسته بیرته راستون شو. نو طاهر یې خپلې کوټې ته وروغوښت او وویل ما تا ته د یو سوغات د ورکولو وعده کړې وه، زه خپل واده ترسره کوم. هغه سوغات دا دی چې ته به تر بل امر پورې په ډیلي کې وي او تر څو سلطان جلال الدین په هندوستان کې وي تا ته به دوهم امر نه کیږي. زه سبا ته روانېږم، ته به په ډیلي کې د سلطان د سفیر په حیث اوسېږي. د دوی ویره ده چې ځینې ترکي سرداران به سلطان التمش زموږ د پاچا پر خلاف راوپاروي، خو تا چې په څو ملاقاتونو کې پر سلطان څومره اغېزه کړې ده د هغې په پام کې نیولو سره زما باور دی ستا په موجودیت کې به څوک اراده وانه ډولی شي. ته خپل کار ته دوام ورکړه او د مغولو پر خلاف د پاچا امیرانو او ولس د یوه واحد سنګر ته د تیارولو لپاره خپلې هڅې کوه. سلطان التمش پرې خوښ شو چې دا یې واورېدل چې ته به په دربار کې د سلطان جلال الدین سفیر یې. هغه ستا د خلوص او نیکنتۍ نه ډېر اغېزمن دی. ماښام مهال شیخ عبدالرحمن د تیمور ملک په ویاړ د ښار عزتمن مېلمانه را مېلمانه کړل. د ډوډۍ له خوړلو وروسته تیمور ملک وویل طاهره ما ستا د مېرمنې لپاره هم یوه ډالۍ راوړې. حاضرینو په پوره پاملرنه تیمور ملک ته وکتل. تیمور ملک له خپلې غاړې نه حمایل راویست، طاهر ته یې ور وړاندې کړ. وویل زه ستا مېرمنې ته تر دې غوره ډالۍ نشم وړاندې کولی. دا قرآن کریم زما د پلار په ګوتو لیکل شوی دی. په ډیلي کې د څو نورو ورځو تېرولو نه وروسته طاهر د سلطان التمش اندېښنیو سببونه معلوم شول. التمش د ډیلي تخت د خپل بادار قطب الدین ایبک د مرګ نه وروسته د هغه له ناپوه زوی نه په زور ونیو. ترکي سرداران په خاص ډول ایبک پر دې خوښ نه و. هر یوه داسې ګڼله چې د ډیلي پر تخت تر التمش د دوی زیات حق دی. سرکش امیران د التمش پولادي پنجو ایل کړي وو، خو د شمال لویدیځ لوري د هغه له مغولو نه خطر و او په جنوب کې راجپوت تنظیم کېدل. په داسې حالات کې التمش دا اندېښنه بې ځایه نه وه چې که د تاتاریانو او یا راجپوتانو سره د جګړې وخت راشي نو د ده د پوځ ځینې ترکي سرداران چې تر اوسه ډاډه نه دي ښایي له غلیم سره یو ځای شي. کله چې عین الملک ډیلي ته ورسېد او سلطان له باقي سردارانو سره جوړجاړی پیل کړ نو سلطان یو نوی خطر احساس کړ. تیمور ملک له سلطان سره تر لیدو وروسته له عین الملک سره سخت چلند وکړ. له رخصتۍ نه وړاندې هغه د څو وتیلو سردارانو سره ولیدل. هغوی د راتلونکي خطر نه وویرول او دوی ته د اتحاد او یووالي لارښوونه وکړه. د تیمور ملک له وتلو وروسته طاهر د امیرانو د یووالي او متحد کولو هڅو ته دوام ورکړ. په څو ورځو کې د سلطان د مخالفو امیرانو له ډلې نه څو تنه چې د طاهر ویناوې اورېدلې وې دا لوړی وکړه چې د خطر په مهال به د سلطان سره بې وفایي نه کوي. له هغه وروسته طاهر ولس ته پام واړوه. د ډلې په جماعتونو کې د هغه د څو ویناګانو نه وروسته څو امیرانو هم دا احساس کړ چې که موږ ځانګړي او یوازې پاتې شو نو د ولس ذهنیت به پر خلاف شي او سلطان به په اسانۍ وځپي. ځکه خو هغوی هم له سلطان سره د وفادارۍ اعلان ته مجبور شول. د طاهر د دې بریالیتوبونو یو ستر سبب د سریا هڅې وې. له طاهر سره د واده نه د مخه د ډیلي د امیرانو میرمنو او لوڼو هغه یوازې د یوه شتمن سوداګر ښکلې لور بلله، خو د دې په واده کې د باچا او ملکې ګډون دا د ټولو لویو کورنیو د پام وړ وګرځولم. اوس دې ته د سریا د ژوند ډېر نور روښانه اړخونه معلوم شول. د دې په باب په هر مجلس کې خبرې کېدلې او چېرته به څلور ښځې راټولې شوې د دې په باب به یې څه ویل. یوې به ویل ما اورېدلي دي چې د دې بابا یوازې یو سوداګر دی چې د روپیو ګټل یې زده دي. بلې به ویل مګر د هغه انا ډېره هوښیاره ده، د ډېرو امیرانو ښځې ان د صدر اعظم ښځه مشره مور بولي. څوک چې د هغې په خبرو تر تاثیر لاندې رانشي هغه ته ګران بیه سوغاتونه ورکوي او تابع کوي یې. ما اورېدلي دي چې ملکې ته هم هغې یو هار ورکړی دی، ځکه خو ملکې هم د سریا په واده کې د زیوراتو یوه
ډک صندوقچه هغې ته ورکړه. ما اورېدلي دي چې سوریا پلار د کوم ښار حاکم و چې له مغولو سره په جګړه کې شهید شو. هغه ډېره نیکمرغه ده، له بابا سره ډېره زیاته شتمني او دولت دی. پلار یې یو زړور او سرښندی سرتیری و او خاوند یې سلطان جلال الدین سفیر دی. زموږ د پاچا ډېر نږدې دوست دی، وایي چې له څېرې نه بلکل فرشته ښکاري او په غږ کې جادو دی. د ډیلي د بانفوذ امیرانو په سره یو کولو کې سوریا د طاهر مرسته وکړه او کوم بریالیتوبونه یې چې وګټل د هغې په سبب هغه د طاهر د مېرمنې او د شیخ عبدالرحمن د لمسي پر ځای د قوم د یوې درنې لور په حیث وپېژندل شوه. هغې یوه ورځ د ښار د عزتمنو کورنیو ښځو ته مېلمستیا وکړه. هغوی ته یې د مغولو د ظلمونو له بیانولو وروسته وویل چې خپل مېړونه او وروڼه د غفلت له خوبه راپاڅوئ، که نه نو د وحشت او بربریت دغه توپان د ګاونډي هېوادونو د تباه کولو نه وروسته اوس د هندوستان دروازې ټکوي. د ټولنیز خطر د دفاع لپاره ټولنیز جهاد ته اړتیا ده. سوریا هغوی وپوهولې چې د قوم لوڼې خپله ذمهواري وپېژني، نو په نارینهو کې یو هم د خیانت او غدارۍ جرأت نشي کولی. ښځې خپل مېړونه، خویندې، خپل وروڼه او میندې، خپل زامن د ولس په ملاتړ مجبرولی شي. یوازې د نارینهو اتحاد او یووالي کولی شي ولس د لوڼو او میندو ساتنه تضمین کړي. سوریا د هندوستان پر حالت د تبصرې په ترڅ کې دوی ته وویل که د باچا او امیرانو اختلافونه لرې نه شول نو د مغولو په اشاره به د دې هېواد په لکونه نامسلمان خلک زموږ پر خلاف راپورته شي. د سوریا خبرې دومره اغېزمنې وې چې ټولو ښځو د خپلو نارینهو د پوهولو ژمنې وکړې. دا پیل ډېر امیدوارونکی و. له دې وروسته د هرې محلي ښځو سوریا ته د تبلیغ بلنه ورکړه. سوریا نږدې هر ماښام به په کوم کور کې د ښځو غونډه وه او سوریا به هغوی ته وینا کوله. شیخ عبدالرحمن د طاهر په موجودیت کې د ډیلي پرېښودلو اراده وځنډوله. سلطان جلال الدین خرمشاه د سند په ساګر سیمه کې واړول او د بهرنیو پیغامونو د ځواب په انتظار شو. طاهر او سوریا په څو اونیو کې د ډیلي په مسلمانانو کې یو نوی ساپ وکړه. له هغه وروسته دوی د سلطان التمش په غوښتنه نور ښارونو ته مخه کړه. په هر ښار کې د دوی ډېر تود هرکلی وشو. سوریا به ښځو ته تبلیغ کاوه او طاهر به نارینهو کې د ایمان جذبه راژوندي کوله. هغه به په جوماتونو کې وینا کوله، د پوځیانو چوڼیو ته بتلو او د سرتیرو مشقونه یې به یې لیدل. له هغوی سره به د تورې وهلو، نیزهبازۍ او غشي ویشتلو په تمرین کې ګډون کاوه. د خبرو او عمل دغه غازي څو میاشتې وروسته بیرته ډیلي ته راورسېد. سلطان التمش مننه وکړه او ورته وویل اوس ما باور دی چې د سند له درباره به دربند یا چل پورې ټول بغاوتونه چوپولی شم. اوس که مغولو هند ته د راتلو جرأت وکړ نو انشاء الله له هغوی نه به یو هم ژوندی ولاړ نه شي. څو ورځې وروسته د سلطان جلال الدین استازی ډیلي ته ورسېد. دا خبر راوړ چې د خلیفه له لوري د خپلې غوښتنې په ځواب کې د حوصلهناک ځواب له اورېدو وروسته سلطان د هندوستان پر ځای بغداد د خپلو فعالیتونو مرکز ګرځوي. د دې خبر نه وروسته طاهر ته استازي تیمورملک لیک وسپاره چې داسې و. د خلیفه لخوا د امیدوارونکي ځواب له راتلو وروسته سلطان بغداد ته د تلو پرېکړه کړې ده. موږ به په څو ورځو کې ملتان ته ورسېږو. د سلطان امر دی چې ته هم هلته راشه. سلطان د سند او مکران له لارې بغداد ته درومي. سلطان التمش ته دا پیغام ورسوه چې کله بغداد ته ورسېږو موږ به د مصر، شام او عربي هېوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو نه وروسته تاسو له خپلو ارادو او راتلونکي عزم نه خبروو. تر هغه وخته مو لیندې جوړې او تورې تیرې کړئ. طاهر د تیمورملک له لیک سره د سوریا کوټې ته ورننوت. سوریا چې ولید پوښتنه یې وکړه استازي پیغام راوړی. طاهر لیک د هغې په لاس کې ورکښېښود. وویل واخله خپله یې ولوله. سوریا د لیک له لوستلو وروسته هغه ته وکتل. ترې ویې پوښتل تا څه وخت تلو پرېکړه کړې ده؟ سبا یا بله ورځ. مګر ته لږ اندېښمن یې. زما په باب چرت مه وهه. سوریا په دې کې شک نشته چې له تا نه بېلتون ما ته اسانه نه دی، خو زما د اندېښنې سبب بل څه دی. خبره داسې ده چې زه له خلیفه نه ډاډه نه یم. زه ویرېږم چې بغداد ته د سلطان تګ د ده د زحمت سبب نشي. کیدای شي چې د خلیفه په باب زما رایه غلطه وي، خو د نورو امیرانو په منځ کې ځینې داسې دي چې هر وخت خلیفه په غلطه لاره بیولی شي. زما دا اټکل دی چې تر اوسه په مغولو د بغداد زیاتره وتلي امیران رانیولي وي. سوریا وویل مګر د عبدالملک په باب خو ستا رایه دا وه چې هغه ډېر هوښیار سړی دی. که څه د خطر خبره وای نو خامخا به یې سلطان ته د بغداد د تلو مشرانه ورکوله. طاهر وویل خدای دې وکړي چې د هغه د نیکنتۍ په باب د طاهر خبره دروغ نه شي. ماښام چې کله شیخ ته د طاهر تیاري معلومه شوه نو هغه وویل زه یوازې ستا په خاطر په ډیلي کې پاتې وم. زه اوس مدینې ته روانېږم. هلته به د حج نه وروسته دمشق او یا کوم بل لوري ته د تګ پرېکړه وکړم. حنیفې طاهر ته تسلي ورکړه. وویل زوی تر څو ته بیرته نه یې راغلی موږ به په مدینه کې اوسېږو. موږ به ستا کور هم ووینو. طاهر وویل زه زید له تاسو سره پرېږدم. هغه به تاسو زموږ کور ته بوځي او زما باور دی چې تاسو به لږ تر لږه یوه موده د ده مېلمستیا ومنئ. حنیفې وویل که د سوریا خوښه وه موږ به یې همهلته پرېږدو. شیخ وویل سوریا ما ته ویلي چې سلطان جلال الدین د پوځ لپاره پیسو ته اړتیا لري. په بلخ، بخارا او سمرقند کې زما زیات تاوان وشو. بیا هم زه 1,00,000 دینار در کوم ته دا سلطان ته وروړه. سلطان التمش هم ما ته د هغه د مرستې وویل. د رخصتۍ په ورځ سلطان التمش د جلال الدین د مرستې لپاره د اشرفۍ صندوق ورکړ او تر ملتانه پورې د طاهر د رسولو او د اشرفۍ د صندوق د ساتنې لپاره یوه ډلګۍ سرتیري ورسره واستول.
خیانت. د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په لاره کې د کریمان، اصفهان او نورو ځایونو امیرانو د مغولو په لمسون د خپلواکۍ اعلان کړی و. سلطان جلال الدین په راتلونکي له دوی نه د وفاداري ژمنې واخیستلې او تیر اشتباهات یې ور وبخښل او جګړې ته د تیارېدو امر ورته وکړ. په خپله بغداد ته روان شو. عبدالملک چې له بغداد ته بیرته راستون شو، سلطان ته یې ډاډ ورکړی چې خلیفه د مغولو خطر نږدې احساس کړی دی، خپله رایه بدله کړې دی او هغه د خرمشاه د مرستې لپاره لښکر تیاروي. د خلیفه لیک هم ډیر امیدوارونکی و، خو طاهر، تیمورملک او د سلطان څو نور ملګري پر ډاډه نه وو. تیمورملک پاچا ته مشوره ورکړه چې دی د بغداد بهر څو ورځې پاتې شي، څو تنه به په بغداد ته واستوو، نوې وضع به معلومه کړو. امکان لري چې خلیفه ستا د لرې اوسېدو په صورت کې مرستې چمتو وي، خو بغداد ته ورتګ دې خوښ نه کړي. د دې ټولو اعتراضونو په جواب کې پاچا وویل خلیفه د دشمن پر خلاف د یو کېدو بلنې ته لبیک ویلي دي. هغه زموږ د لیک په جواب کې ویلي دي چې هغه له موږ سره نور پاچاهان مرستندوی ولیدل، نو خپل لښکر به زموږ مرستې ته راواستوي او نور پاچاهانو موږ ته دا شرط ښودلی دی چې هغوی ته د خلیفه د مرستې ډاډ ورکړی. په دې وضعیت کې موږ همدا یوه لاره لرو چې بغداد ته ولاړ شو او د خلیفه له لوري د شام، مصر او مراکش پاچاهانو ته دا پیغام واستوو چې په جهاد کې زموږ ملاتړ وکړي. که د خلیفه نیت پاک نه وي، هم زموږ باور دی چې هغه به په بغداد کې پر موږ لاس نه پورته کوي. که د عام ذهنیت له ویرې هغه د طاهر او د هغه د ملګرو له کړو وړو نه په سترګو پټولو مجبور شوي وو، نو زموږ پر خلاف به هم یوازې دومره فکر وکړی شي چې موږ هلته تنګ کړي تر څو د بغداد پرېښودلو ته مجبور شو. زموږ سره د دې پروا نشته، خو زموږ باور دی چې له خلیفه سره به په لومړۍ کتنه کې به د هغه ټولې اندېښنې لرې کړو. موږ به هغه ته ووایو چې که تاسو زما د پلار اشتباه نشئ بخښلی، نو ما ته یې سزا راکړئ، مګر مسلمانان د مغولو له غلامۍ نه وژغورئ. موږ د خوارزم د باچا پر ځای داسې څوک وبولئ چې د اسلام د ناموس د ساتنې لپاره ستا تر جنډې لاندې د یوه سپاهي په حیث جنګېدل د ځان ویاړ بولي. طاهر وویل له دې ټولو خبرو سره که بده نه منئ، زما رایه دا ده چې تاسو ما او عبدالملک بغداد ته واستوئ. موږ به په څو ورځو کې د وضع له صحیح حالت نه ځانونه خبر کړو او ستاسو په خدمت کې حاضر شو. خلیفه او د هغه نور حکام چې له موږ سره کوم سلوک وکړي، نه هغه نه به د دوی نیت څرګند شي. که موږ بیرته راستانه نه شو، نو معنا به یې دا وي چې موږ یې ستا د پلوي په ګناه نیولي یو او ستاسو اړه هم د دوی ارادې صحیح نه دي، او که موږ بیرته راغلو نو تا ته به د بغداد ټول حالات ووایو. سلطان جلال الدین له دې رای سره اتفاق وشو او طاهر، عبدالملک او مبارک ته بغداد ته د تلو اجازه ورکړه. له طاهر سره د راغلو 30 تنو ځوانانو ته هم د څو ورځو لپاره بغداد ته د تلو اجازه ورکړی شوه. ماښام مهال د بغداد صدر اعظم سپیه خپلې کوټې ته وروغوښته او د هغې په لاس کې یو لیک ورکړ. وبین لورې، پوره 10 کاله ما د خلیفه په خدمت کې تیر کړل، خو پر چا مې اعتماد ونه کړی شو او نه زما دا تمه ده چې څوک دې پر ما اعتماد وکړي. زما تر ټولو لویه ګناه شایي دا وه چې په ځینو معاملو کې د خدای جل جلاله د رضا پر خلاف د خلیفه د خوښې تابع وم او د هغه په اشارو مې کار کاوه، خو پر اسلامي نړۍ د هیبتناکې تباهۍ په راوستلو کې د خلیفه ملاتړ نشم کولی. واوره لورې، جلال الدین خرمشاه له خلیفه نه د مرستې په تمه بغداد ته را روان دی. زما په ټینګار هغه سلطان ته د امیدوارونکي لیک استولی دی او زما دا تسلي وه چې دغه کار به مې د تیرو ټولو غلطیو کفاره شي، خو داسې ښکاري چې تکلیف ته زما ښېګڼه منظوره نه ده. نن هغه لوی منافق او غدار محلب بن داود د مغولو د ځانګړي استازي په حیث بغداد ته راغلی. له هغه سره څو تنه مغول سرداران هم دي. خلیفه پخوا هم د مغولو تر روب او هیبت لاندې و. محلب د هغه پاتې حوصله او غیرت هم ترې واخیستل. هغه خلیفه پوهولی دی چې که ته جلال الدین ونیسې او مغولو ته یې وسپارې، نو بغداد به د تباهۍ له اور وژغورل شي او د چنګیز خان پر ځای ناس کسان به تا ته تل په عزت او احترام ګوري. د خلیفه د ډر لپاره د مغولو د انعام په تمه څو مفتیانو دا فتوا ورکړې چې مغولو ته خدای جل جلاله د ځمکې په پراخه ساحه حکومت وربخښلی دی. له دوی سره مخالفت د خدای جل جلاله له رضا نه د بغاوت په معنا دی او د جلال الدین مذهبي عقیده صحیح نه ده، ځکه خو د بغداد پر خلکو د هغه اطاعت فرض نه دی. داسې ښکاري چې محلب له څو ورځو را په دې خوا دلته مصروف و، خو زه له راتلو نه هغه مهال خبر شوم چې دی له څو مغولي سردارانو سره د خلیفه پر دسترخوان ناست و. ما د خلیفه د پوهولو هڅه کړې ده، خو هغه د محلب د خبرو تر اغېز لاندې دی او له مغولو نه تر خدای جل جلاله زیات ویریږي. نن شپه بیا خلیفه ما او د پوست څو تنه سردارانو ته د خبرو اترو وخت او بلنه راکړه او زما امید دی چې نن به د خلیفه په محل کې د مسلمانانو د برخلیک پرېکړه وشي. د خلافت له لوی سردارانو څخه یو هم په دې نظر نه دی چې د خرمشاه په ملاتړ د مغولو د دشمنی خطر قبول کړي، خو زه به خپل وروستی فرض ترسره کړم. نن د قسم اړتیا احساسوم، خو هغه ډېر لرې دی. زه تا ته یو ډېر لوی مسؤلیت سپارم. تا ته معلومه ده چې د خلیفه په خفه کولو سره ډېر لږ خلک د هغه له ماڼۍ نه ژوندي راوتلی شي. شاید زما پای هم همدغسې وي. که زه تر نیمایي شپې پورې کور ته راستون نه شوم، نو ته سعید راوغواړه، دا لیک ور وسپاره، عبدالله ښوونه ورته وکړه چې هر څومره ژر کېدای شي جلال الدین ته دې وروړي، ځکه چې که خلیفه د جلال الدین د نیولو پرېکړه وکړي، نو زما باور دی چې نن شپه به لښکر ورپسې واستوي او دی به د راز د نه افشا کېدو په سبب کور ته را پرېنږدي. ما سعید پوهولی دی، هغه به د طاهر د پخوانیو ملګرو نه څو ځوانان راټول کړي او طبیلې ته نږدې به زما د حکم انتظار کوي. تر اوسه ما هغه ته نه دي ویلي چې په کوم کار پسې به یې استوم او له ضرورت
دولت نه پرته داسې مهم لیک هغه ته ورسپارل لازم نه بولم. امکان لري خلیفه زما خبره ومني او جلال الدین ته د لیک د استولو اړتیا نشي. په هر صورت زه تر نیمایي شپې پورې رانغلم نو د بغداد د صدر اعظم وروستی فرض به د هغه ورېره پورې کوي. سعید او د طاهر نور ملګري تر ما پر تا زیات اعتماد کوي. سپی یې وویل ته ډاډه اوسه زما له خوا به لټي ونه شي. صدر اعظم ومسکه وویل زما پر تا اعتماد دی که قاسم هم دلته وای ښایي د دې کار لپاره زما نظر پر تا وای. صدر اعظم شاهي ماڼۍ ته راستون. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د مخصل لمانځه نه لږ وروسته د صدر اعظم په ماڼۍ کې فریادونه وچت. د ماڼۍ ټول نوکران پر هغه راغونډ شوي وو. د هغه د ټټر او پښتیو له ټپونو نه وینې روانې وې. صدر اعظم سترګې وغړویل او په هوښ راغی. په ټیټ غږ یې پوښتنه وکړه زه دلته څنګه راغلم؟ یو نوکر وویل ته چې د دروازې ته راورسېدلې وغورځېدلې موږ راواخیستې او دلته مو راوړې. او هغه نوکر چې له ما سره هغه څه شول؟ یو نوکر وړاندې شو وویل زه معمولي ټپي یم. حمید ووژل شو. ته هغه وپېژندل؟ هو ما محلب وپېژند. کله چې ته د خلیفه له دربار راووتې هغه له تا سره یو ځای و. موږ دواړه له زینې نه څو ګامه لرې ستا د راتګ انتظار کوه. کله چې ته لاندې راکوزېدې نو 4 تنو چې نقابونه یې پر مخ راکش کړي وو د ونو له سیوري راووتل او پر تا یې حمله وکړه. تا مخ واړوه او دروازې په لوري دې منډه واخیستله خو محلب دې لاره ونیوله او په خنجر یې 2-3 واره درباندې وکړل او د مرستې لپاره یې چیغې کړې. حمید زما نه وړاندې و. هغه پر محلب حمله وکړه خو هغه ځان یوې خواته کړ او بچ شو او حمید د یو مول وهلي د تورې په ګزار ټپي شو او وغورځېد. زه ور وړاندې شوم. یو مول وهلي مې وواچه. نور 3 حمله راباندې وکړه. ما یو بل هم وغورځاوه. په دې ځنډ کې د خلیفه د ماڼۍ نور سرتیر راووتل. محلب راغی او ویل سپاهیان راغله راځئ او بیا هغوی وتښتېدل. زما تا ته پام شو ته له هغه ځایه ماڼۍ ته تللې وې. زه په منډه درغلم او څو ګامه در سره ولاړم او بیا په دې ګمان ودرېدم چې هغوی به په تا پسې راشي. کله چې پوه شوم چې ته ماڼۍ ته نږدې شوی وې زه هم راغلم. صدر اعظم وویل سعید چېرته دی؟ سعید نوکران یو او بله خوا لرې کړل او د هغه د بسترې تر څنګ ودرېد. صدر اعظم د خپلې مېرمن لور صفیې او سعید نه پرته نور نوکران له کوټې وایستل. کله چې کوټه تشه شوه سعید ته یې وویل ستا په ذماري کوم کار دی؟ صفیه به درته ووایي ملګري دي تیار دي؟ هو صاحب. صدر اعظم خپل مېرمنې ته وکتل. زما نه وروسته به ستا لپاره دا غوره وي چې مصر ته ولاړ شې. زه له ځان مېلمه یم. صفیې وویل کاکا ما تر اوسه تا ته یوه خبره نه ده کړې. طاهر ژوندی دی او که ستا بدل بل چا وانه خیست نو هغه به یې خامخا اخلي. لورې رښتیا ووایه زما په زړه یو دروند بار و. هو دا رښتیا ده. پر هغه د مړه ګمان کړی و او سیند ته یې غورځولی و. سعید ته هم معلومه ده. صدر اعظم په سوالیه نظر سعید ته وکتل. هغه وویل هو صاحب هغه ژوندی دی. صدر اعظم صفیې ته وکتل وویل صفیې لورې زما د ورتګ نه وړاندې خلیفه د سلطان جلال الدین د نیولو لپاره 10,000 تنه سرتیري استولي وو. اوس دې ته خپل پرس پوره کړه. نن شپه به هغوی ډېر زیات مزل کړی وي. سکینې ما له تا سره د خبرو فرصت ونه موند. نن له ما سره کښېنه. د سکینې اوښکې بهېدلې او د هغې تر څنګ کښېناسته. صدر اعظم څو شېبې دې ته وکتل او بیا سترګې پټې کړې. له درده یې زګیروی وکړ. لږ ځنډ وروسته یې سترګې خلاصې کړې او په اشاره یې اوبه وغوښتې. سعید هغه ته تکیه شو او راپورته یې کړ. صفیې اوبه پیاله پر شونډو کښېښوده. د یو غړپ اوبه نه وروسته بیا سترګې پټې کړلې او سملاست سکینې وویل بېهوشه شو. سعید زر د هغه خوله وازه کړه. صفیې ته یې وویل اوبه ور وڅښه. صفیې یې په خوله کې اوبه ور واچولې خو د هغه له ستوني د تېرېدو پر ځای ته دواړو اوښکو بېرته توی شوې. صدر اعظم سترګې وغړولې او څو ځلې د بندې ساه کښلو وروسته په ابدي خوب ویده شو. صفیې سکینه او کاکا ناوې په ژړا پرېښودې. اوښکې تویولې او بهر راووت. سعید ورپسې و. زه ستا د امن انتظار کوم. هغه وویل. صفیې ځواب ورکړ ودرېږه زه اوس راځم. لږ ځنډ وروسته صفیه د خپلې کوټې راووتله. هغه د سپرلي جامې اغوستې وې او په ملا توره ځوړند وه. هغې د یوې خدمتګار په لاس یوه پاڼه ورکړه. وویل سبا ته دا روکه سکینې ته ورکړه. سعید په حیرانۍ هغې ته وکتل. دې ورته وویل سعیده راځه مګر ته له موږ سره ځې؟ هو زه به له تاسو سره ځم. کاکا راته ویلي و دا د ده د ژوند وروستۍ او ډېر مهمه ذمهواري ده.
او زه پر کول غواړم، مګر ته باید پر ما اعتماد وکړې. ما پر تا اعتماد دی، خو زه ویرېږم چې هغه به ستا له لاسه کوم پیغام ته ارزښت ورنه کړي. د دې نه پرته محلب ما ډېر ښه پېژني. زه دلته په پاتې کېدو د دوی کور بدمرغي نوره زیاتول نه غواړم. د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، د لمر له راختونه لږ وروسته طاهر او د هغه ملګري د یوې غرنۍ سیمې نه تېرېدل. په یوه پراخه سیمه کې وننوتل چې مخامخ یې په غونډۍ کې 18 تنه سپاره ولیدل چې اسونه یې چرګام ځغلوي. په هغوی پسې د 50 تنو سپرو په شاوخوا کې بله ډله وه. طاهر په ځیر له لیدو نه وروسته عبدالملک ته ویل داسې ښکاره چې هغه وروستني په مخکنۍ پسې راغلي دي او موږ یې باید مرستې ورورسېږو. عبدالملک ویل هغوی له شانه غشي ورپسې را اوروي. وګوره یو تن یې زخمي شوی لویږي. تعقیبونکي په 2 ډلو وویشتل شول او هغوی غواړي دا ایسار کړي او تښتېدونکي یوازې ځانونه وژغوري. جګړه کول نه غواړي، موږ باید د هغوی مرسته وکړو. طاهر خپل ملګرو ته مخ راواړو او په لوړ غږ وویل زر کوئ چې هغوی په منګولو کې د ایسارېدونکي دي. د سترګو په رپ کې د طاهر ملګري له غونډۍ نه درې ته کوز شول. طاهر په لوړ اواز وویل وګوره د ټولو د مخه لکه چې یوه ښځه ده، ته د ګین لوري سپاهیانو مخه ونیسه، زه ښې خواته ورځم. له هغوی دواړو خواونه د غشو تر دم لاندې راغلي دي. هغوی ته خور ته آزاد پرېږده. که هغوی په موږ هم د غلیم د ملګرو ګمان وکړ او یوه او بل خوا د مخ اړولو هڅه وکړه نو وبه وژل سي. د طاهر ملګري په 2 برخو ویشل شول او د شا ډلې مخه یې ونیوله. تښتېدونکي دوی خپل مرستندویان وګڼل. لږ وړاندې تېرېدو وروسته ودرېدل. طاهر وړاندې ورغی. په لوړ غږ یې وپوښتل تاسو په هغه پسې ولې راغلي یاست؟ د ده په ځواب کې یو تن چې خولې پر سر و او د دې ډلې مشر معلومېده راوړاندې شو. وویل دا د خرازمشاه جاسوسان دي، تاسو زموږ لار مه نیسئ. تاسو د خلیفه سپاهیان معلومېږئ. ښایي تاسو ته معلومه نه وي چې د خلیفه او خرازمشاه ترمنځ د دوستۍ تړون شوی دی. پر دې خبره موږ ډېر ښه پوهېږو. ته زموږ له مخې لرې شه، که نه نو په لرې کېدو به دې مجبور کړو. نه تر څو موږ ته دا معلومه نه شي چې هغوی څه ګناه کړې ده موږ به یې ساتنه کوو. موږ شکمن یو چې دوی خرازمشاه ته ورځي. تاسو یوازې په شک د خلکو د وژلو اجازه نه لرئ او بیا خرازمشاه ته ورتلل خو څه ګناه نه ده. نو د مقابلې لپاره چمتو شه. طاهر ځواب ورکړ د مسلمان وینه ډېر ارزښت لري، غوره دا ده چې بیرته ستانه شئ. تاسو تر 15 تنو زیات یاست، خو زما سره داسې سرتېري دي چې په ډېرو ډګرونو کې د خپلو مټو زور ازمویلی دی. موږ تا ته ډاډ درکوو چې د خلیفه دښمنان نه یو. تاسو دلته ودرېږئ، زه یو سړی هغه ته ورستوم. که هغوی موږ ته ډاډ را نه کړی شو نو پخپله به یې ونیسو او بغداد ته به یې بوځو. طاهر عبدالملک په اشاره نږدې وروغوښت او ورته وویل ته ورشه وګوره څوک دي. پوځي افسر وویل ته څوک یې؟ طاهر ځواب ورکړ ویرېږم موږ مغول نه یو، مسلمانان یو. که تاسو مغول وای نو زموږ لاره به نه ونیولې د ویرې او که د دوستۍ په سبب. افسر لږ 2 زړې وروسته د خبرو موضوع بدله کړه. ستا لهجه او غږ داسې سړي ته ورته دی چې ما پېژاند. هغه هم ستا په څېر په هر کار کې شک کلک ایښوده. ښایي زما څېره هم هغه ته ورته وي او ښایي زه هم هغه سړی وم. هغه مړ شوی دی، کله کله مړي هم ژوندي کېږي. ته کټ مټ د طاهر بن یوسف په څېر غږېږي. طاهر بن یوسف مړ شوی دی او نن د هغه یو دوست د هغه په تعقیب د مرګ په درشل پښه ایښې ده. ستا غږ او لهجه یوه داسې چار ته ورته ده چې د منصب په تمه یې د خپلو دوستانو د نیولو وعده کړې وه. ته څوک یې؟ که ته د دوستانو په هېرولو عادت نه وې نو ښایي ومې پېژنې. طاهر دا وویل او خولې له سره ډېر کړ. طاهره ته؟ هو افضله، آیا ته خپله څېره نه راښکاروې؟ که تر اوسه شکمن یې لږ وړاندې راشه. مګر ته خو هو ما ته زهر را کړل، خو هر زهر وژونکي نه وي. طاهره خدای جل جلاله شاهد دی چې زه په هغه سازش کې شریک نه وم او ستا د نیولو لپاره مې د څه دسیسه نه وه جوړه کړې. طاهر خول پر سر کېښود. وویل زه افسوس کوم چې تا ته د دې موقع په لاس در نه رغله چې ما ونیسې. اوس پوښتنه کولی شم چې په کوم نیت دلته راغلی او دا خلک څوک دي چې ورپسې راغلی؟ زه تا ته څه نه شم ویلی، یوازې دومره ویلی شم چې تا زما لاره ونیوله. د لښکرو د مشر د امر مخالفت دې وکړ. د لښکرو مشر هغه چېرته دی؟ زه دا نشم ویلی. نو ستا خیر په دې کې دی چې بیرته وګرځه. ته پوهېږې چې زه بې زړه نه یم. تر څو ته غدار نه وې زما همدا رایه وه، خو غداري او زړورتوب په یوه وجود کې
نه راټولیږي. ما ته یوازې د هغو خلکو د تعقیبولو امر شوی. که د لارې په نیولو په نورو خلکو د تورې اوچتولو حکم وای نو ما ته به د دې بېغیرتي پیغور نه و راکړی. کله چې ته پوهېږې چې زموږ له موږ نه تېرېدو د مخه په هغوی پسې نه شو ورتلی نو بېرته ولې نه ستنېږې؟ افسر څه ځواب ورنه کړ او په زړه نازړه حالت کې خپل ملګرو ته وکتل. په دې ځنډ کې عبدالملک آس وزغراوه او طاهر ته نږدې ورغی او د افضل پر خلاف یې نیازه برابره کړه. طاهر وویل عبدالملک د جګړې اړتیا نشته، دا زموږ دوست افضل دی او په غالب ګمان یې د بیرته ستنېدو پرېکړه کړې ده. عبدالملک وویل دی اوس د ځان په باب هېڅ پرېکړه نشي کولی. افضله تیار شه. طاهر چیغې کړې نه نه عبدالملک ودرېږه. خو عبدالملک ده ته د پام کولو نه پرته آس بنده کړ او پر افضل یې حمله وکړه. افضل د ځان ژغورلو هڅه وکړه خو د عبدالملک نیزه د هغه تر ټټر بوټه وختله. دواړه لور د یوې شېبې لپاره چوپ شول. عبدالملک آس راوګرځاوه او د دوی په منځ کې ودرېد. د افضل ملګري یې مخاطب کړل او په لوړ اواز یې وویل په تاسو کې نور څوک شته چې د خلیفه